السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. نو تر ټولو اول خو زویا ته مبارکي وایم. د کم سیم ته واوښتې؟ د اول د نرسري ساوندګي ته ناوندګي ساول ته واوښتې. نو بس ماشاءالله مبارک. نو ماشاءالله دا ډېره تکړه ده. تقریبا هغو په خپله په مکتب کې چې ده دا خصوصي ښوونځی ده د دې پاینو مینه کې، نو هغو په خپله واړولې وه. او بل دا اول نمره هم راغلې وه. نو دا د دې کتابونه دي د خیره. او بل نن زه نه یم وتلی په خاطر د دې چې ټوله ورځ مې پر کور تېره کړه. داسې زکام دی په کندهار کې، دا رقم زکام دی چې انسان ځینې ښورېدی لا نه شي. زما د خبرو انداز او غالبوزې چې خوړلی یم هغه سترګه. نو ذکرا سلام ورته وکړه. سلام. څنګه یاست؟ څنګه یاست؟ ذکرا بیا نن نقشې کړي دي. تېره بل نقشه ورښکاره کړه. داسې ښایسته نقشې یې کړي دي، پر دغه ځای له دغه کړي دي. دا دې په نکریزو وکړئ. نو ته اوس څه شي وایه؟ مکتب وایه؟ ولې؟ نو پرون ځینو دوستانو وویل چې تاسو زویا نه وه راوستلې. نو پرون چې موږ وتلو د باندې زویا بیده وله. ما ذکرا تا ته ما وویل عمر زویا راوله. نو هغه زویا بیده وه. نو ته راسه زویا، ته یې ما ته راښکاره کړه، زه ستاسو پوښتنې وکړم. زویا کتابونه دي، زه بیا تاسو ته درښکاره کړم. دا اوس دا اول صنف دی اوه که امادګي ده؟ دا اول دا د انګلیسي کتاب دی. ښه، دا پسې راواخله. دا څه شي دی؟ د اسلامي ښوونه او زده ښه په زوره غږېږه. دغه یې څه شي دی؟ دا ریاضي. او بل پاتې سو دا؟ قرآن کریم. دا باید مچم کې. دا څه شي دی؟ دا قرآني قاعده. ښه او دا؟ دا المحفوظات. دا په دې کې څه شي؟ په دې کې د الله نومان شان. ښه وارې ټوله کتابونه در ښکاروم، بیا پوښتنې زر کوم. دا حسن خط دا وه. او دا خو پښتو ده. دا زموږ نبي دی. نو څه دي اوس په دې کې ستا د خوښ مضمون کم یو دی؟ اوه د خوښ مضمون دي کم یو دی. دلته راسه کښېنه. ټوله. ټوله. ښه ډېر دي کم یو خوښ دی؟ ډېر مې ده. دا زموږ نبي دي ډېر خوښ دی. په دې کې ته یو شی راته ووایه. اوس څه شي دي؟ نبي چاته ویل کېږي؟ نبي هغه چاته ویل کېږي چې الله جل جلاله خپل شریعت د انسانانو د لارښوونې لپاره لیږلي وي. ښه او بل سوال دوم؟ سوال ښه نه ده زده کړې ده. او دوم دې نه ده زده؟ یا تر ټولو لومړی نبي څوک و؟ تر لومړی نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. ښه دا خو زموږ نبي سو. او ذکرا ولې شیطاني کوې؟ ونه شوخه سوې ده، بیخي شیطاني کوي. تور ته وګوره، دا ځای په نکریزو کړی ده. ته راوړه چې نقشې د نږدې در ښکاره کړمه. ته وګورې ټوله ورځ نقشې کوي. دا راکړه. ستا د مکتب موټر څه نومېږي؟ ټکسي. یا بل کاشتر؟ کاشتر. ښه پرون مې چیرې بوولې وې؟ کور ته. ښه ته سلامونه مینوال ته سلامونه وایه. څنګه ورته وایه؟ سلامونه. سلامونه. ښه زویا په پښتو کې څه شي راته وایه؟ یو مخ په پښتو کې راته ووایه. املا دې زده کړې ده؟ املا؟ هو دا راته وایه دا څه شي؟ دغه املا در درس یې د کوم ځای شروع کېږي؟ د درس یې د درس. ښه تې راته وایه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف انار. الف مد اس ب بیل پ پول ت توت ت ټال س ساور جیم جوال څ چمن. ښه دا تر کومه ځای ویلی دی؟ دا مې تر ده ځایه. د جمع تقسیم دې زده دی؟ د جمع تقسیم یا د چې په ریاضي کې د څه شي زده دی؟ ریاضي کې مې حساب مې زده دی. تر دغه ځایه پورې مې زده دی. دا هم تر دغه ځای ویلی دی؟ ته دا ووایه. خرما خوږه ده. خرما ونې لري. موږ یا د خرما خوړل ګټې لري. آفرین سمه تکړه سوې. کوشش کوه
که دې نه زده شی بیا الله راوړه ماته ښه ده. خط کې دې څه شي زده کړي دي؟ په خط کې مې ته اوس یوه کتابچه راواخله، نوم یې شی لیکلی شي چې زه په یاد درته ووایم؟ د خپل نوم په یاد لیکلی شي. ښه دغه کې ووایه د الله نومان دي په دې کې. د الله نومان دلته دا منطق الله. چا منطق الله ووایه؟ منطق الله مې یو څیز ده، اوس په منطق الله کې ایمان پسند آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر غیره والشره. دا څه شو؟ من الله تعالی والبعث بعد الموت. په ترجمه دې مې زده کړې ده؟ ترجمه نه ده درته ویلې تر اوسه؟ ښه قاعده دا وه. نو ډېر مضمونونه دې ټولاوه، نه دا نه کتابه په اول صنف کې. نو ماشاءالله دا ښه تکړه ده، داسې ښه درسونه وایي. قرآن کریم شان دې مې زده کړي دي. اوه قرآن کریم یې تر اوسه نه دی شو، که ټول کتابونه خلاص بیا قرآن کریم. ښه ځه صحیح ده. نو A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Apple مناسب A P L E A R تیز یې مه وایه ښه. A P L E Apple. A P L E Apple مناسب. A R الارم. A L A R M. بس صحیح سو. ډېر خطرناکه زکام دی په کندهار ښار کې. زه خپله نن چې اصلا د سړي سره دغه کم احساس یې، څوک وږی یې منګرشی خوند نه ورکوي. نو دا ټوله ورځ زه بیخي وتلی نه یم. نو نن مې ویډیو نه وه درته جوړه کړې، نو مالته راسئ د زویا مبارکي به درکړمه، په کور کې به نن ویډیو درته جوړه کړم. نو تقریبا 10 تاریخ دی د نومبر، او بجې چې دي 4 بجې دي، او ورځ چې ده د شنبې ورځ ده. څه شي ورته وایه؟ نومبر څه ته وایي؟ میاشته ده. نو بس ما هم دلته شیدې راته تیارې کړي دي. ټوله ورځ مې شی نه و خوړلی، نه مې چای څښلی ده. نو زه به د خیره سره خپلې چای وڅښم. که څه هم خوند نه راکوي، نو که چیرې څوک په کندهار کې یاست، ډېر کوشش وکړئ چې د دې زکامه څخه ځان وساتئ. نو بس دا و زما او د زویا او د ذکرای ولاګ. تر بیا د الله په امان، ښه وخت، ښې چارې. بای بای وکړه. بای بای.